بسم الله الرحمن الرحیم راځو د C++ یو نوی ویډیو ته. په دې ویډیو کې لکه څنګه چې مونږه کنډیشنل سټیټمنټس ویلې سي دا همدارنګه راځو په کنډیشنل سټیټمنټ کې مونږه د if else nested if او nested if else کار کړی همدارنګه سویچ سټیټمنټ مو هم کار کړی خو راځو نن مونږه په څه باندې کار کوو د nested د if else په څه باندې د if else په ایکسرسایز باندې کار کوو سي دا ګورل د مونږه list of if else programming exercises دي سي دا چې د باندې مونږ کار کوو سي دا نو راځو مونږه وایو چې اول if else لک ایکسپلین کوو چې څه شی دا راځو مونږه def C++ environment ها control n څه کو دا مطلب د دې څه شو control F11 باندې دا فول سکرین شي دا اوس راځو #include input output stream اخلو او دې نو وروسته راځو لیکو چې using namespace std main همدارنګه راشه چې د مین دلته کوډ ورکو سي دا دلته چې کوم کوډ ورکو شي دا د مین فنکشن کوډ شو سي دا نو زموږ دلته وایي چې راځو nested if else sorry if else باندې کار کوو if else اول ایکسپلین کوي چې د څه شي موږ وایي چې if دلته وایي چې کنډیشن ورکو سي دا کنډیشن څنګه ورکو موږ وایي چې یو دوه نمبر موږ سره او دوه نمبر څه کوو مطلب ماکسیمم پکې پیدا کوو سي دا نو د کې موږ هغه ماکسیمم نمبر پیدا کوو سي دا راځو دې نو څه ځایم چې ګوره اول دا شرط بیا دا شرط عملی نشي سره دلته چې کوم کوډ د سره سره کوډ نمبر فرست سره دلته کوډ نمبر فرست سپوز سره دلته کوډ نمبر سیکنډ دا کوډ نمبر فرست شو دا موږ سره کوډ نمبر سیکنډ کنډیشن څه وایي کچېره دا کنډیشن موږ سره مطلب ټرو نو چې کا دا دا چې بلاک موږ سره ایگزیکیوټ کا او کچېر کنډیشن موږ سره فالس نو بیا دا ایگزیکیوټ کا سره خو ګوره د باز خلک په دې باندې وی چې دا بریکټ موږ ورکو دا بریکټ دې ته پرنګ ورکو کچېر موږ سره کوډ د یو لاین نه زیات شي یو سټیټمنټ نه زیات شو نو هغه بیا بلاکس اف کوډ وای نو بیا څنګه موږ بریکټس ورکو سره راځو موږ دې وایو چې کنډیشن موږ څنګه ورکو راځو دې باندې مثال کوو سره زما سوري رزوم خپل نوټس سیده نوټس کې مسره مثالونه شته خا نوټس کې مسره څنګه مثالونه دي اول مثال موږ د نوټس نه راخلو موږ وایو چې نوټس کې وایي چې write a C program یا C++ program to find maximum between two numbers سیده دا وینو اور کو سیده finding maximum between two numbers سي دا زمونږه ټاسک شي سي دا یو پروګرام جوړ کړي چې هغه کې موږ سره دوه نمبر واخلي او دوه نمبر کې موږ سره ماکسیمم پیدا کړي نو موږ سره ګوره داسې اسانه کوو چې انټیجر ټایپ ډیټا ټایپ څه شو انټیجر شو سي دا د کې دوه ویریبل موږ ډیکلیئر کوو چې a او b دا یا څه کا نمبر 1 and نمبر 2 خو a او b وخوي سي دا a او b یا نمبر 1 and نمبر 2 سیدا نمبر 1 او نمبر 2 شو خره زه ګورم موږ وایو سی اوټ کا سوري اف کنډیشن واخله سیدا اف کنډیشن کې نه خو د اف کنډیشن مخکې بس شي کو دلته به سی اوټ کا موږ وایو چې enter values in the variable below اوس check سی اوټ کا موږ سره وایو چې number 1 equals to number 1 value مطلب سیدا number 1 equals cn واخلا او دې کې چیک number 1 کا سیدا او بیا هم سی اوټ کوم وایي چې number 2 equals to what number 2 equals to sorry موږ مسله کې بعض وخت number 2 equals to cn number 2 سیدا دا موږ راځو مرنکو چې دا کار کوي کنه راشه F9 کا ها دا لایف د پروګرام لرو دي سره سیدا ها ګریټ سیدا ایررز پکې نشته راشه اوس یې ران کا enter values in variable below number 1 شکا موږ 10 واخله number 2 20 واخله او زه تر ماکسیمم پیدا کوم سیدا خو لکه څنګه چې دا اصله یو انلاین واخله او اوس بیا ران کا 100 and 200 سیدا اوس دې درمل ماکسیمم پیدا کوو درمل ماکسیمم پیدا کول لپاره موږ یو سټرکچر سټیټمنټ مخکې ایکسپلین کړو د nested چې د if else په نوم یاد ده if موږ یې کنډیشنز دلته ورکو کنډیشن څنګه ورکو ګوره کنډیشن مطلب کچېره نمبر موږ چې کچېره number first is greater than number second say the number first greater than number second نو چې کوم سره دلته موږ واخلو چې see out number first
is greater या दसम हम वक्त सीधा number first is greater than number second अब या कच्चे रेडिस कच्चे number first is greater than so which one number 2 variable value number first variable sorry the variable word here variable value is greater than number second variable value say da موږ سره چې condition شو خو کچېره دا څه واخلم او دا چې کوم copy کوم control c او دلته چې ورکوم else ورکوم کچېره د سینو مطلب ګوره موږ سره دلته چې د first number greater راځي دا چې number first is greater ګوره دا greater sign موږ ورکړی دا is greater than say that ګوره number first is greater than number second موږ وایو چې number first د number second نه greater وو او کچېره نو به چې else مطلب کچېره نو دا کار موږ سره وکړي دا else مطلب کچېره موږ سره دا کار دا شی نو به چې دا کار موږ سره وکړه ولته دا paste کا دا statement د number first فزل چې number second ورکا او د چې number first کا موږ وایو چې number second variable value is greater than number first variable value او راشه اوس دې رن کا when number first موږ سره چې وي زه ما سره 1000 دي number second ما سره 2000 دي سره نو کوم یو greater شمه سره number 2 greater دا اوس ګور result چې ورکی yes 2000 variable value is greater than 1000 variable value yeah 2000 means 2000 it means second variable value is greater than number 1 or first variable value what's rash ranka hurry up huh 10 and second 20 look 20 in means second variable value is greater than 10 in means first variable value څه شو دا موږ پروګرام شو همدارنګه کچېرته سره اول greater than نو به دا execute کیږي سه راځو ګوره second زموږ second program ته چې second program موږ زر شي وي سه the first number done شي the second write a c program to find maximum between three numbers اوس راځو درې نمبر تر منځ چې maximum پیدا کوو د if او else په through سره سه نو مطلب number 1 چې دا number 1 چې او دا number 2 شو اوس راځو ګوره یو number 3 ورته چې کو ډیکلیئر کوو ډایرکټ سه دا خو چې دی number 1 او number 2 په ځای موږ شي واخلو دلته a او b واخلو نو موږ سره به کار اسانه شي دا ګوره دا a کو او د ځنه چې کو دا b کو او دلته یو c واخلو سي دا موږ سره درې ویریبل ډیکلیئر شوی سي نمبر a b c همدا انټرولز ان د دې ځای چې کا a واخلا او د دې ځای b واخلا او دلته چې کا third number واخلا چې c out او message box کوله چې number third equals to what cn c سي دا c پکې اوټ کا سي دا اوس راشه ګوره زم a کچېره a is greater than b و همدارنګه or operator تاسو ویلی سي دا or operator سي دا یا داسې نو یا end ورکه end خدا end سي دا end a is greater than b and b is greater than c so which number a is greater than b and b is greater than b and also a is greater than c so that a is greater than b da or c da دوه حالت سي دا نو به چې number 1 is greater than number 2 number 2 and second variable value the first word see that first variable value it means number 1 in the first variable value is greater than second number variable value and sorry lower kachi and third variable value صحیح شو او third value نه هم زیاده اوس راشه ګوره a چیکا sorry okay number 1 او number 2 به چې د بعد a او b ورکو کنه b صحیح ده دا هم b number 2 b ده کنه number 1 a او چیک کړئ نه compiler run کا 1000 100 and 200 a 1000 first video